ډبرو سکرو څخه په افغانستان کې د برېښنا تولیدولو لپاره لیوالتیا ښودلې. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ویلي چې ایراني چارواکو په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه په برېښنا تولیدولو کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا ښودلې ده. ویل شوي چې یوه ایراني پلاوي دا لیوالتیا د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له سرپرست ملا عبداللطیف منصور سره په لیدنه کې څرګنده کړې ده. د ایراني پلاوي مشر مجید شیرزوی ویلي چې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر د ایران ته سفر وکړي څو هلته د دوی ورته تولیدات له نږدې وویني. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت په دې اړه له نورو جزئیاتو پرته ویلي چې په دې اړه د نورو ناستو او بحثونو پرېکړه وشوه. یو شمېر منتقدینو د ګاونډیو او نورو هیوادونو ورته طرحو ته د شک په سترګه لیدلي او له طالب چارواکو یې غوښتي چې په داسې مواردو کې له اقدام مخکې د اړوندو برخو متخصصینو سره پوره مشوره وکړي څو بهرنیان په دې ډول ځینو مغرضو موخو ته ونه رسیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.